سلامونه او نیکې هیلې افغانان ورونو، دا عکسونه خو پېژنئ چې یو کرزی صاحب دی او اشرف غني صاحب دی او بل عبدالله صاحب. نو زما لایف به انشاءالله د سولې په باره کې د امن په باره کې لایف شیر کې تفصیل سره خبرې وکړو چې څه په ګران افغانستان کې روان دي. په دغه باندې باید موږ او تاسې خاموشه پاتې نه شو او د امن دپاره د سولې دپاره په خپل اواز اوچتو. او خو د دې سره زیاتي هم نه منو، منافقت هم نه منو، بل شی هم نه منو. موږ نور د جنګ نه ستړي وو، زموږ ولس زموږ خلک افغانان نور جنګ نه غواړي. خو موږ سوال کوو، سوال دا کوو چې ولې په دومره افغانستان کې، په دومره لوی افغانستان کې یوازې ولې یو اشرف غني صاحب ټارګټ شو؟ موږ په کلکه غوښتنه د خپلو مشرانو د طالبانو ټول نه موږ دا په کلکه غوښتنه کوو چې موږ اشرف غني صاحب په هر حالت باندې غواړو چې دلته راشي، ځکه چې دا خو عمومي معافي شوې ده او موږ افغانان هغه ته ضرورت لرو. زموږ ځوانان د هغې سپورټران دي، هغه غواړي تاسو سره جوړ شئ که بیا رئیس جمهور مو هر څوک کوو، هغه یو بېله موضوع ده. مګر موږ فوراً د طالبانو د مشرانو نه دا غږ روانې کوو چې که چېرته غواړئ چې افغانستان جوړ شي، که چېرته غواړئ چې د افغانانو زړه وګټئ او افغانان سره په یو ټغر کېنوئ او په اتفاق اتحاد سره کار وکئ، نو فوراً به اشرف غني صاحب ته خپل خلک ولېږئ یا هغې سره تماس ونیسئ چې افغانستان ته فوراً راشي. ګورئ افغانان ورونو، دا د ډېرې مودې نه دا کار کېږي، دا اوسنۍ خبره نه ده. صرف یو رئیس جمهور ټارګټ کېږي، که هغه د غازي امان الله خان و، که هغه ظاهرشاه و، که هغه داود خان و، که هغه ډاکټر نجیب و، که هغه کرزی و، که هغه اشرف غني و. ولې یو رئیس جمهور ولې ټارګټ شي؟ ولې په دې باندې ولې زموږ ماغزه نه خلاصېږي؟ نو خبره دا ده چې موږ دا فلحال چې پنجشیر کې کوم جنګ روان دی د دې موږ مکمل خلاف یو. موږ د دې وروره دې شیانو ته موږ باید نور لمنې ونه وو او نه دا کار وکړو چې وروره وستالب دلته راغې نو وستالب پسې ټوپک راوړو چې څنګه دا د دې ار نه وشړو. نه، دغه ذهن به موږ کلاوو، دا ذهن به موږ خوا کوو. موږ به نور د سولې یووالي او د خپل وطن دپاره به کار کوو. تاسې یقین وکړئ، یقین که خدا نه خسته یو میاشت دوه میاشتې دا کم حال چې روان دی نو افغانستان به د هغه طبعي بربادۍ طرف ته لاړ شي چې بیا به موږ په سلو کالو کې مولا کې دغه کم د اشرف غني صاحب حکومت دغه ځای ته ورسو، په سل کالو کې ولا کې ورسو. نو همدغه وخت دی، همدغه ټایم دی چې موږ د خپل خلکو سره ودرېږو او د سولې د امن دپاره کار وکړو، نه د هغه خلکو سره ملګري شو چې هغه بیا په افغانستان کې یو بل جنګ راوړل غواړي. دا ګوره پردۍ دسیسې دي. خو نن زموږ خبرې دا بعدې به ما ته دا خبرې کولې چې ته وروره د فلاني خلاف یې او د فلاني خلاف یې. زه نن د هغې خلکو نه پوښتنه کوم، زما خو نیوکې په هر چا کړي، په هر چا مې نیوکې کړي. اوس په دغه موجوده حالاتو کې د طالبان یا نور یو بل ته دغه کوي چې راځي سره حکومت جوړ کړو که نه. خو دا زما غوښتنه هم وکړه، خو دا زموږ د ولس غوښتنه هم وه. موږ همدا ویلې چې ګوره راځئ چې کفارو سره خو جنګ ختم شو، امریکایانو سره خو جنګ ختم شو، راځئ چې یو ځای شو، راځئ چې د دې زلزلبادۍ نه تېر شو. نن زه د عامو طالبانو نه چې دلته ناستې په کابل کې یا په نورو ولایتونو کې تاسې اوس د شکر چاپېره مخ راواړوئ چې دا ستاسې خپل وروڼه، ستاسې خپل مسلمانان افغانان نه دي، که دا یو چې وروسته دا مسلمانان شو. باید موږ نور د دې شیانو نه تېر شو. موږ چې ته غواړو چې او موږ سره وعدې هم شوي دي، موږ سره ګوره طالبانو مشرانو دغه وعدې کړي دي چې موږ به دلته یو جدید اسلامي حکومت غواړو، جدید اسلامي حکومت به دلته جوړو. جدید اسلامي حکومت نه مطلب دا دی چې څنګه د نور اسلامي ملکونه جوړ دي لکه قطر، دوبۍ، ابوظبي، سعودي، ترکي، دغه شان دې موږ ته جوړ کړه، دغه شان دې سهولت، دغه شان دې موږ ته جوړ کړه. بیا موږ ویو چې بلکل صحیح ده. او که نه صرف په امن باندې خبره وي نو بابا په امن باندې دا وطن یوازې نه جوړېږي. موږ دا منو چې زموږ خویندې میندې، زموږ ځوانان، زموږ وطن کې بمونه خلاصېده، خلک د دې بدبختیانو نه خلاص شو. په یو امن که ته راولي او په یو امن باندې دا وطن جوړې نو دا وطن به ډېر زر دشته شي،
د امن سره ګېډې ته هم څه شی پکار دی، د امن سره د تعلیم هم پکار دی، د امن سره د شفاخانه پکار ده، د امن سره دلته موږ او تاسې ملي اردو پکار ده، دلته موږ د خپل پولیس پکار دی، دلته موږ د خپل کمانډو پکار دی، دلته موږ د خپل هوایي میدان پکار دی، دلته موږ د انټرنیټ پکار دی، دلته موږ د کمپیوټر پکار دی، دلته موږ د قلم پکار دی، دلته موږ د کتابچه پکار ده. یوازې یو امن په امن باندې به خلک نه غولوئ او وعدې هم کړي دي چې موږ به د تېر شوي نظام نه چې کوم د اشرف غني صاحب و د هغې نه به یو بهترین نظام راولو، امرشمول افغاني نظام. نو بیا چې امرشمول افغاني نظام تاسې راولئ نو بیا یو اشرف غني صاحب ولې باري؟ ولې دا سوال غواړي او افغان ته ودرېږي. نور په دې خبرو باید موږ او تاسې ډېر فکر وکړو. افغانانو موږ همیشه د افغانانو د سولې لپاره غږ اوچت کړی، همیشه په ملي شیانو باندې خبرې کړي. موږ په دغه طرف ته نه ځو، خو خبره دا ده چې نور افغانستان دغه دومره اساسي وخت دی او دومره دغه وخت دی که خدای نه خسته خپه همدغه ځینه نور هم خویه شوه نو بیا لاړې وروره د ګړنګ نه ولیدئ. دا خدای چې زموږ خویندې میندې په هوایي میدانونو کې بېعزته کېږي، زموږ ځوانان بېعزته کېږي، زموږ دا زه ویلی نه شم هغه الفاظ چې زموږ په هوایي میدان کې څه موږ سره څه وشو، چا وکړه، څوک یې کوي را سره. اوس دا وطن کې دغه امریکایان چې پراته دي په دې هوایي میدان کې په کوم قانون دلته پراته دي، په کوم قانون زما خلک راوچتوي. ټیک ده، دا خو یو بېله پروسه ده، خو په کوم قانون دغه خلک هلته ذلیله کوي. دنیا ته زما میسج ښیي، دنیا ته زما مخ ښیي چې افغانان وګوره دغه شان دي خلک د جهازونو پورې نښلي، ماشومان یې هلته پیدا کېږي. دا داسې خبرې دي قسم په خدای ده چې سړی ویلی نه شي. افغانان ورونو سړی هغه الفاظ استعمالولی نه شي. نو موږ موږ خو تاسو ته همدغه ویلي چې او د طالبانو مشران او د اشرف غني صاحب په حکومت کې خلکو خدای ته وګورئ چې سره یو ځای شئ. قسم دی چې ګوره ټول به تباه او برباده شي. دلته به خلکو ته وروره چا به د تاجک خبره کوله، چا به د پښتون خبره کوله، چا به د هزاره خبره کوله، چا به د ازبک خبره کوله. ما به ورته ویلې چې داسې وخت به راشي، داسې وخت چې نه به تاجک پاتې کېږي، نه به پښتو پاتې کېږي، نه به ازبک پاتې کېږي، نه به هزاره، ټول به تباه او برباده شي. همدغه ټیم دی مه وښئ، دې قوم پرستۍ ته لمنه مه وښئ. او موږ دا شی نه لیدل د اشرف غني صاحب په حکومت کې په یو وزارت کې به د یو قوم خلکو. آیا ملکونه په داسې جوړېږي؟ آیا ملکونه په داسې نور موږ د ډېرو خپلو د طالبانو مشرانو نه یا د نور مشرانو ته یو خبره کوم، زه در باندې یو ویډیو ګورم چې نور به دا نه وایي چې پلانې کمونیست دی، پلانې کافر دی، پلانې ملحد دی، پلانې مجاهد دی، پلانې طالب دی، پلانې غلطي دی، پلانې برچوي دی. دا شیونه به موږ ته نور نه وایي، ځکه چې زه د هېڅ چا د قهرمانۍ پسې نه خبره کوم، نه د چا د شهادت پورې خبره کوم، نه په دا چا باندې دا ټاپه لګوم چې پلانې کافر دی، بستانې مسلمان دی. دا خبره به زما نه په لایف کې تاسې نه اورېدلي، او نه به م په لایف کې دا اورېدلي چې یاره په طالب باندې بمباري وکړه او یا شاب امریکایانو تکړه شي. دا خبره که چا اورېدلي دغه زما لایفونه ټول پراته دي. او نه به دا یو توهین شوی زموږ د مشرانو چې څومره تېر شوي، که هغه زموږ او ستاسې ملا عمر و که د ډاکټر صاحب نجیب و که یا نورو تاسې ما ته یو توهین خبره وکړئ چې ما د چا په خلاف کړي. خو خبره دا ده چې بیا زه دا ویم چې یاره پلانې قهرمان دی، پلانې شهید شوی دی، ته ما باندې د کفر ټاپه لګې او بیا ته خپله سبا له مخې ته شهید وې، بیا خپله مخې ته قهرمان وې. زه خو ورپسې بد نه ویم، زه خو ورپسې بد نه. زه در باندې دا ویډیو ګورم، زه دا ویډیو در باندې ګورم، بیا تاسې سره خبرې کوم. احمد مسعود د شهید مسعود اتب قهرمان قماندان دی. نن احمد مسعود سره د ټولې کابینې بیان کې وګورو. ګوره دا 2 ورځې مخکینۍ ویډیو ده چې یو طالب مشر پاڅېږي او دا وایي چې احمدشاه مسعود قهرمان اتل او شهید دی. و دلته ما ته ډېر سوالونه پیدا کېږي. زه نه غواړم چې نفرت جوړ شي، خو جمعه مخکې 2 جمعې مخکې څه به دلته په دې لایفونو کې نه ویل کېده. نن خپله طالب باسېږي، خپله هغه وایي چې دا قهرمان او اتل او دغه دی. وروره بیا زه حق لرم چې د داود خان ته هم شهید ویم، زه حق لرم چې ډاکټر نجیب ته شهید ویم، زه دا حق لرم چې د احمدشاه ابدالي ته اتل او قهرمان ویم. دا حق زه لرم که نه لرم چې تا پرونه پورې په دې شیونو باندې ما باندې د کفر ټاپه لګوله او ما ته یې ویلې چې ته ورور د قاتلانو د اتلانو او دغه شهیدان ورته وې. نن ته خپله دا خبره کې خبره دا ده چې موږ دا ویو چې خدای ته وګورئ نور په دې نومونو باندې دا خپل وطن تباه او برباد کړو.
دا پلانې ده او دا بستانې دي چې تر څو پورې چې تاسو یو افغان شوي ناست یو مسلمان شوي ناست په لا اله کې رانه دا وطن جوړ کړئ په لا اله کې رانه دا وطن جوړ کړئ دا نه کېږي نور دا منافقت چې پرونه پورې تا ته کافر او ما ته مسلمان صحیح ده نن تا ته مسلمان شو هماغه زما خبرې ته رالي ولې دا خلک وغولو ولې دا خپل وطن ولې تباه کړو په دغه شی نه واني زه دا سوال کوم چې اوس یو اشرف غني صاحب په دې دومره نظام کې په دې ټول نظام کې یو اشرف غني صاحب مجرم دی چې عمومي اپم شوی ده عمومي اعلان هم شوی دی نو بیا یو اشرف غني صاحب کافر شو یا یو اشرف غني صاحب د امریکایانو مرګړی شو که دغه نور وو اوس که زه خبر کوم دلته به خلک ما ته وایي چې یاره ته وروره ته نفرت خوارې ته دې خبرو پسې مه ګرځه دې خبرو پسې ځکه ګرځم ډېر جوور نه ځم ګنې دومره خبرې دومره شیونه د دې خلکو نه ما اورېدلي دي چې یو ته دا مخامخ کومه بیا به د دې خپلې را سترګې خپله وغړېږي چې یاره څه خبره وه چې تاسې پرونه پورې سوی ویل نن سوی وئ خو موږ دا ویو چې موږ سولې امن ته کار کوو موږ نه غواړو چې دې خبرو دې طرف ته لاړ شو ځکه په دې خبرو باندې زما وطن تباه کېږي په دې خبرو باندې زما وطن د نفرت جوړېږي خو نن امقه کار وشو چې ټول سره په یو میز کېناستئ او دا کار هوبهو د ډاکټر صاحب نجیب په وخت کې مو چې مجاهدینو به هغه خپل د افغانستان نظام ته ټول کفري نظام ویلي عسکرو ته به کافر ویلي د افغانستان مامورینو ته به کافر ویلي د افغانستان معلمانو ته به د مکتب معلمانو ته به کافر ویلي بیا چې صاحب مهربانه راغله ټول په یو میز سره کېناستو بیا یو ډاکټر نجیب دې اخوا کړو نو ټولو ته وروره معافي مشاهده وشوه ولې ورونو ولې داسې کار وکړو ولې د اسلام نه غلطه استفاده وکړو ولې داسې کارونه وکړو چې څوک به د ډاکټر نجیب پله ویني څوک به د اشرف غني صاحب پله ویني څوک به د ملا عمر پله ویني څوک به د احمدشاه مسعود پله ویني څوک به د احمدشاه ابدالي چې زموږ قهرمان اتل تېر شوی نو ولې زموږ د یو بل دغه ته بې احترامي وکړو ولې پرې د کفر ټاپې ولګو نو خبره دا ده چې دې شیو ته ډېر پام دی افغانانو ورونو دا موجوده چې کوم حالت روان دی د دنیا ټول سیسټم په موږ باندې بند دی دا وطن داسې نه چلېږي که موږ فکر وکړو چې یاره بس خبره ختمه شوه د دنیا بانک سیستم په موږ باندې د دنیا سره زموږ تماس اوس فی الحال نشته دی افغانستان په داسې حالاتو کې دی چې هېڅ سرنوشت نه دی معلوم او دا ډېر زر باید فیصله وشي ډېر زر باید د دې غوښتنه وشي ډېر زر باید د دې دیواني کار وشي چې زر تر زره یو افغان شموله حکومت راشي خو بیا هم خبره کوو چې په ملي شیانو باندې ته یو انچ هم نه تېرېږو په ملي شیانو باندې چې هغه که زموږ بیرغ وي که هغه زموږ ملي سرود وي که هغه زموږ نور ملي اردو وي که نور شی نه وي د دې نه یو انچ یو افغان نه تېرېږي دا به پکې دې ته به ګوتې څوک هم نه وړي دا موږ نور دا شی نه منو چې هره پارټي راځي دلته د افغانستان بیرغ په تېر 100 کالو کې تقریبا 18 ځل بدل شوی دی او چا بدل کړی همدغه خلکو دلته یو پارټي راځي جنګ کوي چې هغه هر ته راورسي خپل بیرغ په افغانستان په بار باندې ولګوي په کوم دنیا کې داسې شوي دي په پاکستان کې ګوره څومره پارټیانې دي څومره تنظیمونه دي مګر د پاکستان ملي بیرغ معلوم دی په انډیا کې څومره تنظیمونه څومره پارټیانې دي مګر د انډیا ملي بیرغ معلوم دی په امریکا کې څومره پارټیانې دي څومره دغه دي مګر د ملي بیرغ د هغې یو ملي بیرغ دی دا موږ ته د قبول وړ نه ده چې تاسو دلته راځئ وروره زموږ ملي بیرغ به خوا کوئ په دې ملي بیرغ باندې د ټولو افغانانو زړونه پړق وچاودېدل او په زه هیله وه قسم په خدای چې دلته خلکو په سترګو کې نورې اوښکې وجړل نورې هیلې ترې را روانې دي نو موږ د جنګ دغه نه یو افغانان ورونو بلکل به دا سپکې سپورې به نه وی ځوانانو ستاسې احساساتو ستاسې جذباتو نه قربان شم خو بلکل بس دې شته به دا نه وایي چې اوس طالب دلته ته راغلی موږ ټوپک راوولو صاحب مهربانه دا خو ګناه په دې مشکل نه حل کېږي په دې مشکل نور هم اضافه کېږي موږ به د جنګ مخه نیسو موږ به د سولې ته کار کوو اما شموله افغاني حکومت به غواړو او اشرف غني صاحب په هر قیمت موږ غواړو دغه یو د کار سړی دی کار دې واړئ خدای پاک یو مغزه ورته ورکړي که دې منې که نه منې دنیا یې منې وروره دا د دوه کسانو خبرې نه دي چې دلته راشي هغه دی او دا دی او د پلاني غلام او د بستاني غلام د غلامۍ ملامۍ ټول زنځیرونه وشکېده